رحیم که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ د هیواد میډیا چینل سبسکرایب کړئ. افغاني نجونې ولې د مثال نومونه فیسبوک کاروي؟ په دې اړه مو د څو افغاني نجونو نظرونه درسره شریکوو. د رسنیو مسله د اړیکو ده، لکه مجلې، تلویزیون، راډیو او نورې رسنۍ دا ځواک لري چې خلک ته د تازه او اړینو پیښو او مسلو په اړه معلومات ورکړي. ټولنیزې رسنۍ هم همدا کار کوي، خو د دې دواړو ترمنځ یو لوی توپیر شته. ټولنیزې رسنۍ د خبرو اترو او مناظرو په بنسټ ولاړ دي او خپل کارکوونکي د معلوماتو له وړاندې کوونکو رول نه ورو د ټولنې په تنوع بدلوي. په هره ټولنه کې نوې ټکنالوژي په لومړیو کې یو شمېر ستونزې راولاړوي، تر هغه چې خلک یې مني او ورته عادي شي. خو په هغه ټولنه کې چې د سواد کچه پکې ټیټه وي، دا ستونزه داسې په اسانۍ هم نه حلیږي. له دې ستونزې سره یو هم په ټولنیزو رسنیو کې د افغاني ښځو شتون او رول دی. ګڼ شمېر افغاني نجونې خواله رسنۍ د خپل نظر د شریکولو معلومات ترلاسه لپاره نشي کارولی. پاکیزه ارزو د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو یو پوهنځي فارغه ده. نوموړې په خواله رسنیو فعالیت کوه، لیکنې به یې کولې، نظریې شریکول او له ملګرو سره به اړیکه کې وه. خو داسې څه وشول چې دا یې له خواله رسنۍ لرې کړه. یوه نجلۍ وایي دا مې خپل نوم نه دی، ما په همدې مستعار نوم یا پاکیزه ارزو فعالیت کوه. ما ته کورنۍ اجازه نه راکوله چې په خپل نوم اکاونټ ولرم، ځکه مې په مستعار نوم دا کار پیل کړ. خو ورو ورو مې خپلوان خبر شول چې زه په دې نوم لیکنې کوم او نظر شریکوم، نو له دې سره نور هم تنګولم. د پاکیزه ارزو لیکنې په ټولنیزو رسنیو کې خلکو خوښولې، دا یې د دې ته هڅوله چې نورې لیکنې هم وکړي او نظر ورکړي. خو د دې کورنۍ ولې نه غوښتل چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړي؟ پاکیزه وایي خپلوانو مو داسې انګېرله چې زما لیکنې او نظرونه ښځې او نجونې بغاوت ته هڅوي. دوی په دې اند دي چې د داسې لیکنو او نظریاتو شریکولو لپاره لا وختي دی. چاپېریال دې ته نه دی چمتو چې د ښځو په پراخوالي په رسنیو ښځې پر خواله رسنیو فعالیت وکړي. که څه هم پاکیزه وایي چې پر بېلابېلو موضوعاتو یې خپل نظر شریکوله، لکه د ښځو حقوق، لاسته راوړنې او نور بېلابېل موضوعات، خو دا هر څه یې خپلوانو ته د منلو نه وه. پاکیزه ډېره هڅه وکړه چې خپل فعالیت په خواله رسنیو وساتي، خو له دې سره سره په ونه شو کړی چې خپل اکاونټ فعال وساتي. نوموړې وایي ما ته مې شتون مهم و، ما په خپل نظر شریکاو. په ګوګل او په ډېرو برخو کې د مثبت تغییر شاهده هم وم. زما نظر اورېدل کېده او په هماغه برخه کې بس مونږ هم راتلو. خو دا اکاونټ په بندېدو مې ډېر دوستان هم له لاسه ورکړل. هر هغه مسایلو څخه بېخبره یم چې په نړۍ کې پېښېږي. بلخوا بیا هغه لوستې نجونې دي چې لومړی په خپل نوم فعالې وي، خو اوس ځینې ستونزې دې ته اړ کړي چې په مسایلو ډیګانو نوم خپلې لیکنې وکړي او نظر دې شریک کړي. ثنا غل چې د هغو پوهنځي د 4م کال زده کړیاله ده وایي نوم مې ځکه بدل کړ چې ډېرو هغه کسانو چې له نږدې پېژندم خو تنګ نظر او منفي ګرا وو. کله به یې چې زما کوم نظر خوښ نه شو او یا به مې لیکنه د دوی د نظر خلاف وه، نو دوی به راپسې دروغجنې ګنګوسې رنګارنګ افواهات خپرول، زما شخصیت ته به یې سپکاوی. ثنا غل چې په خپل فیسبوک کې لنډې نثري لیکنې خپروي او نورو ملګرو په لیکلو نظر ورکوي. خو ثنا ته په فیسبوک پاڼه کې د ډېرو خلکو مزاحمتونه پیل کړل او د اړیسله چې په مستعار نوم فیسبوک وکاروي. خو آیا مستعار نوم د افغان نجونو ستونزې راکمولی شي؟ ثنا غل چې وایي له هغه ورځې چې خپل اصلي نوم مې بدل کړی، ستونزې مې راکمې شوې دي. ذهني ارامتیا یې راکړې او احساس کوم چې د بدو خلکو له احاطې وتلی یم. خو مستعار نوم بیا له حیا صالحزۍ نه د هغې هویت اخیستی. حیا صالحزۍ پښتنه شاعره ده چې لسګونه شعرونه یې لیکلي او تر اوسه یې 4 ځلې خپل مستعار نوم هم بدل کړی. حیا وایي ډېر وخت مې د زمزمې په نوم شاعري وکړه او پر فیسبوک به مې له مینوالو سره شریکوله. تر اوسه زما ټول شعرونه په مستعار نومونو خپاره شوي دي او دا مسله مې ډېره ځوروي. دا مې لوی ارمان دی چې په خپل هویت او نوم مې هنر له خلکو سره شریک کړم. اوس چې په مستعار نوم شریکوم پرېمانه ستونزې لرم، په ویره او ډار خپل هنر شریکوم. خو هر ځل مې کورنۍ زما په فیسبوک خبرېږي او زما اکاونټ وتړي. اوس له خپلو هڅو نه یم په شا شوې. هڅه کوم چې کورنۍ مې قانع کړم او په خپل اصلي نوم مې اکاونټ جوړ. خو د اوس لپاره مې هیله دا ده چې په همدې مستعار نوم هم اجازه راکړي. بسنه کوي پام چې زه خپل شخصیت ته پوره درناوی نه لرم. دا پورته جمله هوا ملالۍ د خپل فیسبوک پر پروفایل لیکلې. دا د هوا ملالۍ مستعار نوم دی. پر فیسبوک کې د ښځو اړوند بېلابېل مطالب خپروي او د ښځو له فعالیتونو ملاتړ کوي. هوا وایي د مستعار نوم راته دا ګټه رسوله چې د خپل زړه احساسات ولیکم او له ملګرو سره یې شریک کړم. هر کله چې له ژوند تېښتې هڅه کوم نو فیسبوک ته راځم او خپل احساسات لیکم او د ملګرو له لیکنو او معلوماتو خوند اخلم. ځان راته فعال او ګټور شخص ښکاري. د هوا لویه هیله دا ده چې یوه ورځ په خپل نوم د نظر ورکولو حق ترلاسه کړي. خو رابعه وردګ دې هیلې ته څنګه ورسېده؟ هغې څه ډول له حوصې غرسۍ یا مستعار نوم تر ځان پورې سفر وکړ. رابعه وایي زما کورنۍ د فیسبوک له نوم سره حساسه وه. هېڅ یې نه غوښتل چې پر خواله رسنۍ د فعالیت ولرم، خو ما ورته د خواله رسنۍ ښې ګټې ویلې او دا چې زه د پوهنتون په دوره کې د درسي موادو
مواد لکه مخ سره مخ وم، د ټولګي په ګروپ کې هم نه وم، له هرې خبرې به نه خبره وم. دا ستونزې مې له کورنۍ سره شریکې کړې، خو دې ته دا مهمه نه ښکاره کېده. بیا مې په مستعار نوم د فعالیت غوښتنه ترې وکړه، اجازه یې راکړه. وروسته مې د مستعار نوم ستونزې ورسره شریکې کړې چې هغه زما هویت ته نه دی او دا کار ماته ګڼې ستونزې جوړوي. هر څوک راباندې د جعلي اکاونټ ګمان کوي، څوک مې نظر ته درناوی هم نه کوي. نو اجازه یې راکړه چې په خپل نوم فعالیت ولرم.